خدا نن زما تقریر کول داسې دي لکه د پښتو یو شعر دی وای د زورورو د زورو بشي نن می آشنا په کوڅه غلې تیرې دنه سړیو چې په لاره بتلو چرته اخ ټوخ به وکړه نو خپل محبوب سره به ملاقات وشا د کور مالک ورته وی ک بیا دې دلته اخ ټوخ وکنه وجنو دی نو غریب به بیا غلې تیرې ده نو هغه خزه وې د زورورو د زورو بشي نن می آشنا په کوڅه غلې تیرې ده زما دي ځانو خزه یو خبره تکوم تقریر وګت کول نه شم اقرا باسم ربک الذی خلق دارم بنی آیاتونه د قران کریم دي چې په غار حرا کې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شي غار حرا په مکه معظمه کې په مینا کې یو غر دی او داغه پاس په خله کې یو غار دی هغه غار کې پیغمبر د نبوت نشپګ میاشتې وړاندې چلاو عمر په دا وخت کې شپږ میاشتې کم سلويخت کالو نو چې شپږ میاشتې چلای وکړه نو عمر سلويخت کاله پورا شو د خدای عادت داده چې پیغمبرانو ته پیغمبري هم سلويخت کاله پس باور کول دې کې راز داو چې بلوغ په دوه قسمه دي یو جنسي بلوغ دی او یو دماغي بلوغ جنسي بلوغ 15-14 کاله پس وشي او د عقل بلوغ 40 کاله پس کی ما خبره پوه شئ پیغمبري په 40 کاله پس ولی الله ورکولا ځکه چې د عقل کمال ته ورسی نو دکې به اهلیت د قوم د خدمت کولو پیدا شي اوس خو هر شی نابالغ دی انسانان څه کوي هر شی نابالغ عزیزانو عرض میں داو چې غار حرا کی کمال تا عمر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رسی سلويخت کالا جبريل راغه اوس جبريل څوک دی غار حرا څه ته وایي وحی څه ته وایي اوس پتاسو کې 99% خلق داسې ناس دي چې په 16-15 ډوبېږي سیوا د دینه چې دغه دیوال ته سرنه غاوا غار حرا ستوي غار ثور ستوي وحي ستوي جبريل سوق ده بوراق ستوي په دې دکانونو کې وګورئ یو د اس په تصویر ده خز شکل ورته د خزي جوړ کړي لاندې ورته لیکلي بوراق النبي بوراق النبي داغه بوراق ته چې پیغمبر په معراج ته تل بوراق لیدلې چاله تاسو خیال نو زمارز داو چې دا ټول خبرې داسې دي چې زموږ د عقل نه ماورا دي پیغمبر سلويخ کاله عمر چې په کوم ورځ پورا شنو جبريل راغی د قران کریم دا شپږ آیاتونه په کاغذ لیکلي راوړ پیغمبر ته وی اقرا باسم ربک الذی خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای ما انا بقارن ز دانشم لسته ز پړاو نه بیا ورته جبريل وی اقرا داول ولا او ما انا بقارن بیا ورته جبريل وی اقرا باسم ربک الذی خلق ما نه بقاره جبريل را پاسه او پیغمبر غاړه ته جوخت کا سمرا انوار او تجلیات چې د الله نه وروړیو هغه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه کې ډک اهلیت
او استعداد د لستوی پکې پیدا کړ. ورته اقرا بسم ربک الذی خلق. رسول الله صلی الله علیه وسلم مو فرمایل چې اقرا بسم ربک الذی. داړم بنی آیاتونه د قران دي چې په غار حرا کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازلېدل شو. داړم بنی دا وخت کې جبرئیل په خپل صورت اصلي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځان خود. طبیعت بشری تقاضا ده چې د خپل نوع نه خلاف یو بل نوع وګوري په یکسوی کې نو په د هیبت راشي. پیغمبر باندې هیبت راغی او کور تراغی. دغه وخت کې د بیبي وا بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه ته وایي چې زملونی ما په کپړو کې پټ کړي سړلې را باندې رااله. اے بیبي زه چرته وفات نشم. حضرت خدیجه ورته وایي چې اے محمد غبراویږم ستا د هر ادانا داسې معلومیږي چې الله به تانه څه ډېر لوی کار اخلي. ته د یو عظیم کار د پاره الله پیدا کړي. الله ستا د هلاکت اراده نه کړي. بیبي دغه وخت کې مسلمان هم نه ده او پیغمبر ته داسې خبرې وکړي چې دغه ټول لړزا او تکلیف هغه رفع شي. ښځه دې ته وایي، بیبي دې ته وایي، وزیر اعظم د کور دې ته وایي. په حالت د اسلام کې هم نه ده او خبرې داسې کوي چې پیغمبر نه ټول تکلیف چې دی هغه رفع شي. نو زما عزیزانو عرض مې دا چې جناب محمد رسول الله تا خپل بیبي داسې خبرې کوي چې بالکل ملای ولا مضبوطه کړه. ښځه داسې پکار، کور داسې پکار. بار راووتو، ابو بکر صدیق په مخه ورغی. وی صدیقا نن ما ته خدای نبوت راک او ما ته وی چې د یو خدای دعوت دی دنیا لا ورکا. ابو بکر په ټکی وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. رسول الله ورته وی ابو بکر تا خواډو په کې سچو چراو نکړه. صدیق اکبر ورته وی چې یا رسول الله تا صدق پیش کو ما تصدیق. اولنې سره په دور نبوت د جناب رسول الله کې ابو بکر چې هغه ایمان راو. اولنې سره عزیزانو شروع شو، خلق ته پته ولګېده چې دا محمد عربي صلی الله علیه وسلم دا خود یو خدای دعوت خلق ته ورکړي او وایي چې دا ستاسو ټول خدایان چې دي دا غلط دي او خدای یو دی. دا څه وایي؟ خلق خلاف شو. په دارالندوه کې میټینګ وشو. ابو جهل سردارو او عمر فاروق هم پکې و. وی واورئ منبرانو، تاسو د یو محمد عربي علاج نشئ کولای چې زمونږ د پلار او د نیکه دین ته غلط وای. دا بوتان چې زمونږ پلار او نیکه په دې لاره تیر شوي دي دا ټول غلطو او د اوس د یو خدای دعوت خلقو ته ورکوي. ابو جهل کته عمر فاروق ته واورا ځان تډیر تکړه او باتور خان وې. عمر فاروق را پاسې دا خبرې وکوا توره راوېستا وې زما دې پلات او منات قسمی چې دا توره به الا پتی کې کیا چم چې د رسول الله سر په کې ټومبل راو.
توره راویسته دا او را روان چې زه د پیغمبر سر پرې کوم. لاره کې یو صحابي په مخاوره عمر خیر خدای ډېر په غوسه ویلار پرېدا هغه شمع چې تاسو یې پتنګان یې ما پلات او منات قسم خوړلې ده چې دا توره به الپتی کې کیا چوم چې دا غ سر پکې ټومبلې راوړم. اصحابي ورته وی چې عمر ته دا غ شمع مړکول تراله زما دې په خدای قسمی چې دا غ شمع رڼا خوستا کور تم تلې دا کور ته ورشه د کور حال والا کور ته په منډه راغی دروازه بنده خور لګیا د دننه قرآن لولي او دا یاد وی عليك القرآن لتشقى. عمر فاروق دروازه ټکولا خور والا دروازه لری کړه ورته وی دا تاسو لستم ورور ما خو څه دی رانی ولې دا ولته پیوخه په د پاساو خیراغه غیم هوا ستړش ودرې دو داس آکڑا ہوا ادھرے دو آکڑا ہوا زوت بس آکڑا ہوا آکڑا ہوا داغت شان سره ولاړ دے خورے ورتلا عمران نور مموان و بس تڑے وته عمر تا خو خپل کار وکړو زما یو څو خبره واورا و عمر کزدی وهلم تمرور و زدی خورما د دنیا دستور داده چې خرونه پاسی خويندې وਹੀ فکر نشته. اے عمر استاو زما په منځ کې ترن نه پوره ضرور ګیرای او د خور ګیرای تعلق او د نن بعد اے عمر استاو زما په منځ کې د کفر او د اسلام تعلق شو. نن مسلمانه شوی خور عمر غوندې رور تدل راشه زمونږ د خور خويندو مې د حال نن مسلمانه شوی او ورته چې ترنه پورې ستاو زما په منځ کې ضرور ګیرای او د خور ګیرای تعلق او د نن بعد ستاو زما په منځ کې د کفر او د اسلام تعلق شو. اے عمر ستا پشان زرګونه عمران یو طرف تا او یواز لا اله الا الله محمد رسول الله بل طرف تا والله کمی کی سکړې عمر داسې ولاړو یکدم سرنګون شو او په جړا شو. خورې د ګریوان نه ونیوه ورته له خورې ستا د محمد رسول الله په خدای باندې قسم وي چې دا زما راتلو نه مخکې د کوم قرآن وی نو لګي بیا وایا. په دنیا کې داسې کلام وی لکه قرآن چې داسې مذهبه د بل کلام وی لکه کومه مزه چې د قرآن. زما عزیزانو لاړه خلق مړ شو چې د چا شان ګریوان نه نیولې ده چا خوري ستاد د محمد رسول الله په خدای قسم وی چې کوم قرآن دی زما راتلو نه مخکې وی لګي بیا وایا. خورې ورته وی
अलैकल कुरआन लितश्का। उमर फारूक पर जड़ा शो खोर तो इस्ताद पे खुदा कसमी मा हम हग चाला बोजा चिचादा से मजेदार कुरान ता तखोदले खोर और पदी जगड़ दी औ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सजदा प्रोत दे और दुआ गई अल्लाहुम्मा यदिल इस्लामा बे अहदिल उमरैन। ए अल्लाह दे इस्लाम ला मजबूत का पयौद उमरैनो। या अल्लाह या अबू जहल मुसलमान का या उमर मुसलमान का। खोर वर सरदा विनती बेगी सरिशु के दले दे सरदार कौनेल तक जराल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर तपासे वे उमरा द खुदा बंद ब्यास जगड़ लराले वो या रसूल अल्लाह जगड़ लने इमरागले दिल रागले चिकम कुरान दे जमा खोर त खोदले गम्मात मुखाया। जिन मस्जिदों का था वो गिराने पे मुब्तला। जिन मस्जिदों का था वो गिराने पे मुब्तला। उन मस्जिदों का आज निगाहबान बन गया। उन मस्जिदों का आज निगाहबान बन गया। सरदार कौनेल वर्तो उमर तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उमर फारूक चे इस्लाम रोड़ी सरदार कौनेल तो या रसूल अल्लाह देर जर कवा माला पे इस्लाम की ड्यूटी हवाला का मां पे कुफर की यव घंटा मां बस न दा तेरा कड़े। मां पे कुफर की यव सात मां बस न दे तेर कड़े बल्कि द कुफर द तरक़े कोशिश में करे दे। या रसूल अल्लाह उस पे इस्लाम की ड्यूटी रा हवाला का असे न चिप इस्लाम की यव घंटा रा बांध्या बस तेरशी न ब्या बे खुदा ला जवाब वर को ले शमा। अजीजान अर्ज दाओ उमर फारूक त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आई जे उमरान प कुफर के दे इस्लाम दौरानो लो कोशिश दी कवलो और दे इस्लाम द नुमो निशान मिटावो लो कोशिश दी कोलो। उस पे इस्लाम के बाद चिचर तौरान से गोरे अलतब जुमात जोड़वे। जिन मस्जिदों का था वो गिराने पे मुब्तला। उन मस्जिदों का आज निगाहबान बन गया। फैज़े नबी से साहिबे ईमान बन गया। काफिर तकल में आज मुसलमान बन गया। अजीजान अबू जहल लाइन तब पतो लगेदा जो उमर बजाए दे पैगंबर द सर पे कोला मुसलमान। उमर फारूक रमंडा का द काबे पे ख्वा के उधरे द ऐलान हो तू और सरदा जवाब याद मके लोयो लो सरदारानो लोयो लोयो रईसानो दलन्ना उमर मुसलमान शो समरा कोशिश में चिद कुफर द तरक़े द पारा कड़ो इन यो बलक बजियात दे इस्लाम द पारा कौम और कम कर तो को नस्तासु सरू न बोयो दातु जमाजी जानो दा इब्तिदा आगाज द इस्लाम खजना माशूम पगे की निवले दे अमीरुल मोमिनीन तराला और तसोई वो ताल या अमीरुल मोमिनीन ताल राशा। हजरत उमर द खजूर पे बाग के नास्ते हो कमीज तटा कई गंडी कमी से किया खो पमन डरा गया बीबी वह है
څه تکلیف الله ورته امیر المؤمنین په دې مې پوي کچ دا قران چې توې چې دا د مسلمان د ژوند قانون دی نو دا قانون یوازې موږ د پاره دی او کتا د پاره هم دی موږ د پاره عمر فاروق ورته بیبي خبره ده چې د خدای په قانون کې ترمیم نشتا د خدای قانون د شاو د غدا د پاره د امیر او د غریب د پاره یو شان نه وی فرق پکې نشتا وینا وی چې فرق پکې نشتا زماده پغې کې ماشوم چې د داستا امانت ده استازوی ابو شحما ما سره زنا کړی دا او دا داغې نه پیدا دی نو ما ستا په دربار کې عرض وکړو اے عمر دین مخکې ته پوهېږه او ستا خدای دې پوهېږي عمر راغی ورته بیبي خدای په امان ته ځه کور ته راغی چې کور ته راغی زوی روټۍ خوړه چې روټۍ خوړه بابا ولی پریشان غوندې عمر فاروق ورته وای بچیا روټۍ خوړه په مړه خېټه ما ته داسې معلومیږي چې ستانه نخیری روټۍ د زما په کور کې زوی ته وای روټۍ خوړه او را روانې کو لاس نیونی او بارې روز ورته وی چې تا پلانې خزې سره زنا کړې ده هغه وی چاو پلاره کړې مې ده ویلی منکر ولی نشوي چې نه مې دا کړې ویلی یو مې زنا کړې ده هغه جرم مې کړې ده دویم جرم د دروغ ولی وکم دروغ ولی وې رامخ کې شه مسجد نبوي ته راوست دا مې دې پورې وی چې دا جمعات یوازې د منځونو ځای نه ده جمعات د مسلمان قوم د هر فیصله ځای ده په دې کې به هر فیصله کی جمعات ته راوستو او جلاد روغختو ورته چې جلاد زما دې زوی زنا کړي دا او د اقبال جرم کو قران ویلی دی الزانیه والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدا چې وادي نه کړي او سړی او خزه زناو کې نو سل دوره وای نو زما دا زوی غیر شادي شوده دی ما په د قران د حکم مطابق د سلو درو حکم اے جلادان کتا پزړه کې مرا واست چې دا د عمر امیر المؤمنین زوی دی لګ به پرورو وهم نو په قیامت کې ته پويګا او ستا خدای دی پويږي وہی به سب به وہی سم به وہی دوره وحل شروع شو د مدینه منوره لوی لوی سرداران را له عمر ته جرګه وکړه چې ستا د زوی قران ډیر مزیدار ولید د سزا مونږ لرا کا خودته مور کوا عمر را پاسې دا تقریر وکړ ورته وی او قوم ووري زما د خدای قانون دا دی د قران کې لیکي ولا تزر وازره وزر اخرى زما د خدای قانون دا دی چې ګناه چې چا کړی وي نو بلا به ماغه ته پسر وي قانون دا نه دی چې ګناه یو کړی وي او سزا یې بل ورکړي شي دا قانون نه دی ګناه د کړی دا هم به سزا بوکتاوي اتیا دورې چې د عمر زوی لگاو شو پلار ورته ولاړ دی نو پلزوی د आवाज کو پلار ته چې بابا جان ډېر تګې شم لګیو براکا عمر ورته وی بچی استاد هر وای سره زما د زړه نوینه جدا کیږي خصوکم یو طرف ته د خدای حکم دی او بل طرف ته د زوی مینا ده اے بچی د الله د حکم په مخ کې د استاغوند لکونه زامن قربان شي اتیا دوره ولګې دي شل پاتې دي کشل نورې ولګې دي او ژوندې پاتې شوې او بابا اوس کې
او کمر شوی نستاو بب په حوض کوثر د محمد رسول الله د لاسوي سلمہ دوره چې څو وخت ولګي دونو ابو شحمر او غرزید عمر فاروق اعلانو کو ټولو خلقو ته جزای تاسو اسلارش پدې می گواه کړی چې سبا د قیامت په ورځ خدای ته وایي چې اے پروردگار عمر ستا په قران داسې عمل کولو چې په خپل کور راغله نو اومم صرفاو نکړه زوی ته ودرې دوی ورتل بچیا کمر شوي نو د مرګ نه رستو بستا ملاقات شي د جناب محمد رسول الله سره نو دا د درو ټول تغمی او موړې ورته وخایا زما سلام ورته وایا او دا ورته وایا چې یا رسول الله عمر وی چې تا نرستو ما پاغه قانون داسې ایمان ساتلې دی چې خپل ځامن مې په باندې قربان کړ ایمان پامارت کې دیتا وای نیمه شپه د بار راووت نیمه شپه ګرځي دیوال ته غوږ نیسي دروازې ته غوږ نیسي دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته ځکه چې زما په حکومت کې که په یو کور کې چاته تکلیف ہو جواب به زور بار وته د خار نه بار وته یواز نیمه شپه ده او یواز د خار نه بار وت سګوري چې یو سړی ناشته د جونګړې په خوا کې نو جاړي او ډېر جاړي عمر فاروق ورته بچي اولی جاړي اسړی ورته داسې وکته زکا کا لار لنډا وڅ د غریبانو په زخمونو مالګي دوړوي پختنه څلکه خو زلار وا عمر فاروق ورته وی چې جاړي ولی کې دیشي چې تا تداسې تکلیف وی چې زه رفقول شما اوس سړی تدا سپتا د جد امیر المؤمنین دی ا مسافر ورته وی چې بدی جونګړه کې مې دننه خزا دا واغه بیمار ده او هغه ته درد زی لګېدلې ده بچا پیدا کیږي په دغه ټیم کې زور نږدې کېده نشم او بل خزا شته ده نه غریب ما او د خدای غریب ما او د خدای نه هر ما نه مې د ډاکټر واشتا نه مې د داینې واشتا نه را سره څوک راځي چې په دغه وخت کې مې د دې ښځې خدمت وکړي نو جاړم ځکه چې هسې نه چې چېرته مړلی شي الله حضرت عمر وی ستا ښځې ته د خدمتګارې ضرورت دی ویلی وی یو منټ په یو منډه کور ته را او خپله ښځه یې را پاسوله ښځه یې را پاسوله څه چل دی ویاله بیبي زر کوه په خدای قسم چې الله پاک د جنت دروازې درته کلاو کړي دي د داسې لوی خدمت موقع درته په لاس دروستې ده چې شاید چې په ژوند کې داسې موقع درته بیا پیدا نشي د یو غریب ښځه د بچی پیدا کیږي که دې وخت کې څه ضروري د ښځو څه څیزونه میزونه یې هم ځان سره راواغه حضرت عمر بی بی قجوری او ستوان راواغستا او عمر مخ کې او خزای ورپسې او په دې مهرو کې منډې وای عمر چې ورسېدو د غریب جونګړې ته بی بی چې دنه نکول نو لاس نه ونیوا ورته وی او بی بی استاد د خدای په ذات قسم وی چې د دې غریب د خزې داسې خدمت وکړه لکه چې د خپل خور او یاد مور وي بی بی دنه لاړه عمرم بار پس مکه هغه مسافر سره کېناست ډېر سات تیر چې وخت تیر شو نو بی بی دنه د عمر فاروق आवाज چې یا امیر المؤمنین مبارک شوراره دې پیدا شو مبارک شه وراره دې پیدا ابار چې کوم غریب سړی ناس په هغه پر کې دوش چې د امیر المؤمنین دی خزم دنه په لرزان شو
چې بار امیر المؤمنین ما ته راغلی او دا د امیر المؤمنین ښځې زما دومره خدمت وکړو. ښځې او خاوند باندې لړزه ولګېده. د ښځې ایمان ته وګوره چې د مزدور بچی ته د میړه وراره وایي، نن به د مزدور بچی ته د خان ښځه د هغه وراره ووایي. عمر فاروق اگر مزدور رپیگی لگیا دے نو عمر ورته وی چې بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا، بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا، غلامی کی سند شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا، وہ مسافران کزد غریب و خدمتگار نوی زد غریب و همدرد او په نیمه شپه مې ښځه د غریب و خدمت له نوی راوستی. نو نن به زما نامه د محمد رسول الله د غلامانو په لیست کې لیکلی دا نن چې زه عمر ما او په دنیا کې مې لویه سلسله ده په خدای قسم چې لوی کړی خدای زه کیم چې ځان خاورې ګڼم. تاسو خیال کړئ حضرت عباس راغے دعوی اکڑا پا امیر المومنین عمر فاروق بان عدالت کی چھے حضرت عمر زما د کور پرنالا غرزولے دا مجسٹریٹ سمن واستولو پا امیر المومنین پسے چھے عدالت تا پیش شا. امیر المومنین را روان شو او عدالت ترا قاضی ناستے و امیر المومنین ولار دے. وی حضرت عباس پتا دعوی کرے دا چې د زما د کور پرناله غرزولے دا. جوابو کا کنی قیدوم دے. امیر المومنین ورته وی چې دا پرناله ما زکا غرزولے دا چې دے پرنالی کې او بچرات لی د باران نو د مسجد نبوی دیواله والو نو دیواله خرابولو نو زکه ماوي چې دا پرناله او غرزوا. حضرت عباس ته وی چې استوایا. حضرت عباس وی په عدالت کې چې دا پرناله ما د محمد رسول الله په حکم په دغه ځای کې لګولې وا او په دغه وخت کې د مسجد نبوي دیوال موجودو. کده دیوال وجوه نو پیغمبر پکارو چې ویلی وی چې دلته ملګوا کم شي چې پیغمبر لګولې وی عمر استا حق نشته چاته غرزه. حضرت عمر ته عدالت وکړه چې پرناله به لګیو یا به سزا درکاو. ما عمر فاروق وی چې عدالت دا فیصله کوي کدا فیصله ز پخپلا وکم. عدالت ورته وی چې ته وک وی دا پرناله چې زما د محبوب په حکم لګېدلې وا نو سزا دادا چې اوس دا عباس به زما په دی وګو باندې خپې کېږدي او دا پرناله به بیا په دې خپل ځای باندې ولګي. امیر المومنین د جهان د تمام عرب او عجم امیر او سردار آغا حضرت عباس پوگو باندې سوری او ورته وی چې دا پرناله بیا په خپل ځای باندې ولګوا. عدل او انصاف دی ته وای. کته واقع د ملک سربراه نو تبع عمر فاروق وند د شپې ګرځي نیمه شپه ده یو کور کې بڼبڼ کیږي غوږه ورته ونی چې غوږه ورته ونیو نو یو خزه یوازې پرته ده او اسمان ته ګوري او جاړي او د خاوند درمان کوي. په کور نه خاوکړه سبا هغه خزه دربار ته وغوښته. بیبي تا بیګا ولې جړل؟ وې صاحب زما خاوند تا غزا تاستولې. وې څومره موده وشوه؟ یو کالوش. عمر ورته وی تکینه لګه بیبي زرا اعظم. عمر کور تراغه خپل خزه ته وی چې بیبي په دې مې پوي کا چې خزه سره څومره موده خاوند نه نو دا گزاره کولې شي. نو بیبي ورته وی چې سلور میاشتې نهایت شپږ میاشتې.
دومره پورې د ښځې وخت تېرېدی شي. حضرت عمر راغی سرکاري آرډر یې وکړو چې څومره کسان غزا لځي او چې 6 میاشتې تېرېږي فوراً به کور ته واپس راځي او د هغې په ځای به نور سړي بیا ځي. او بیبي ته یې وویل چې نن سبا به ستا خاوند واپس سپیشل سړی ورپسې ولېږلو او د محاذ جنگ نه د هغې میړه واپس کور ته راوست. یو غریبې ښځې بیا د شپې ګرځي غوږ به داسې دروازې ته کېښو چې دې کې هسې نه چې څوک فریاد کوي سبا به ما نه خدای تپوس کوي. یو کور دی د مور او لور پکې جګړه ده. مور یې پایو کې اوبه واچوه، لور یې حضرت عمر حکم کړی دی چې پایو کې اوبه وانچوه. مور یې ورته وی عمر نیمه شپه ده چېرته اوده به پروت دي. لور یې وی مور خبره ټیک کې عمر به اوده پروت دي خو د عمر خدای خو اوده نه دی. د عمر خدای خو ما ته ګوري. زما عزیزان د کم حاکم په زړه کې چې د خدای یاره وه والله العظیم هغه ویمنا او د خلقو پړه کې د هغه یاره دغه عمر چې ووالی شو حضرت علی راغی وی یو حکیم راولما اس راکړي پاسور شو یو لارې کلی نه حکیم را روان چې نیمې لارې ته راغی حضرت علی ورته وی حکیم صاحب کوشه او زه واپس. وی ولې وی عمر وفات شو. ورته څنګه وفات شو څوک خو راغلیم نه دي څه خبر. وی بس وفات شو. وی ما به پوهې وی دا وګوره پردی چیلی پردی بوټي خوري لګیا ده. عمر چې ژوندی و نو پردی بوټي پردی چیلی نه شو خوړی. د کوم امیر چې په زړه کې د خدای یاره وه د هغه په یوازې په انسانانو حکومت نه وي والله د هغه په حیواناتو حکومت. دغه عمر جهاد دی او په یو ځنګل ورله ملګرو ورته وی دې ځنګل کې زمري دي غرق بشو. عمر غوږونو کې ګوتې ورکې او اذان یې شروع چې اذان یې وکړو نو ځنګل ته وی او ځنګله او د ځنګل حیواناتو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپیان په دې لار ځو دا لار خالی کړه. صحابه قسم خوري چې ډلې ډلې زمري مولیده چې د ځنګل نه تښتېده او مونږ له لاره پرېښوه. عزیزانو دغه عمر دی. د مصر یو وفد راغی چې دا دریای نیل چې دی کال کې یو ځل راوچت شي او مونږ یو جوړه کړي جینۍ دغه دریاب ته چې وروغورځو نو سر ټیټ کړي بیا کال پس بیا راوچت شي بیا دا چل کوو. عمر وی خاغ دو ګوتې چټي ولیکل پی وی لیکل چې دریابا کته دا کار د خدای په حکم کې خو ټیک ده او کته په خپل اراده کې نو د عمر نامه دی اورېدلې دا وکنه. مورخین قسم خوري چې دا چټي دریاب ته واچولو هغه چې دریای نیل سرخ کته کړی دی تر نن بیا نه دی وچت کړی. د حکمران طبقه چې د زړه کې د خدای یاره وه والله دریابونه تیریږي د ځنګل زمري تیریږي. ځنګل زمري عمر خو ډېر لوی سړی و نو د پیغمبر زمانه ده او یو سړي قسم وخوړو چې زبا والله لا اکلم معك حینا والله که زه تا سره یو حین خبرې وکړم. قسم یې وخوړو بیا وروستو سړی خپېمانو چې اوس به داسې کېږي. راشه چا مولانا ورغی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته صاحب دا مې دوست دی او داسې قسم مې خوړلی دی چې یو حین به در سره خبره نه کوي. څه شی سړی راغی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وی چې داسې قسم مې خوړلی چې یا خبرې به د یو حین در سره نه کوم. هغه ورته تر مرګه ور سره مه کوه. سړی لیونی شو حضرت عمر ته راغی چې تباه شم ابو بکر راته دا ووی عثمان راته دا ووی او والله لا اکلم معك حینا دا قسم مې خوړلی. څه وکړم
هغه ول تر ماخام ور سره مکه و بیا کوا ځه سړی خیال وکړو چې راشه رسول الله نه تپوسو کده ماخام نم لګه معاملې لنډش ځکه چې دوست خو ډېر ظالم شي کنه زد یار په دې دنز کا شتاب کړما رحمان بابا ته چاوي او به ګوره کنه را بشي او کال پس هغه ورته زد یار په دې دنز کا شتاب کړما چې د عمر بقا نوینم تر کالا تلوار زکه کوما چې تر کاله بجوندې سو کی زکه تلوار کوم چې زره وګورم راغ جناب محمد رسول الله تعالی چې یا رسول الله قسم می خړلې ابو بکر را تداوي عثمان را تداوي عمر را تداوي رسول الله صلی الله علیه وسلم له مزه ورکړه ول روغ والا دا درې والا تپوستیو کو چالک تاسو سره څه دلیل دی چې تاسو دا فتوی ورکړي چې درې والا راو وخت حضور علی السلام ورته مسکه کیږي ابو بکر ته وی تاسو سره څه دلیل دی چې تا دا فتوی ورکړي دا چې تر سلوخ کال ور سره خبرې مکو هغه ورته چې ما سره دلیل د خدای قران وی وای وی قران کې الله وی چې هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله ودا آدم علیہ السلام باندې یو زمانہ دا سراغلی وا چا وخت شیم نو دی حين اغه سلوخ کاله خمبیر د آدم علیہ السلام مراد ده نو ما زکوي چې حين دی قسم خړلې ده او دی حين مراد سلوخ کاله دي نو ما زکوي چې سلوخ کاله خبر مکه پیغمبرو فرمایل ٹھیک حضرت عثمان ته وی چې تاسو سره دلیل دی چې ورته وی چې تر مرګ ور سره مکه هغه ما سره دلیل هم دی قران دی ما سره ورته ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حین آدم علیہ السلام چې د جنت نه بار شو الله ورته تا د پاره پزمکه کې زید قرار دے تر وخت د مرګ پوري نو الہین دی حین تر مرګ پوري وخت مراد دے نو ځکه ما ورته وی چې تر مرګ ور سره مکه تم ټیک وې حضرت عثمان ته وی تاسو سره دلیل دی چې په لاندو پر راتاو شي چې تر ما خامه مکه و بیا کوا هغه وی چې ما سره دلیلم قران دی وای والله فرمای فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون پاکی دا الله لرا په وخت د صبا او په وخت د ماخام کې دی حين د سار نه تر ماخام پورې وخت مراد ده نماز کوي چې تر ماخام خبره مکه بیا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله سړی ته چې زبچیا زما فتوم د حضرت عمر په قول ده تر ماخام خبره مکه و بیا کوا قران کریم هغه بحر بے پایان کتاب دے چې هر ټکه لټه هر ټکه په خدای قسم هغه عجایبات په پکې راوځي چې دې د پاره بیا ذوق پکا دابیر المؤمنین له بلش په بیا ګرځي لګیا دی یو ونلان دی یو خزه پرتا دا کټوای اخدا په غریبان دی کانی پکې چولې دي ماشومان درې بچي ورته پراته دي چې ماشومان لوګا تنکی او په جراشي دا د کټوا کې سم سیو لړی کړ आवाज وشي بیا ماشومان چپ شي ډېر سات عمر فاروق دا تماشا کولا ورغه بي بي دا څه دي داوله ورته زا ظالم د دردمند زړه ولې دردوي عمر فاروق ورته بي بي والله کتر غلار شم چې ترسو دي حلوه لېلوي ورته به جهل مني ویل نزنو خبر اور دا درې می بچی دي زې مور ما
نندره مورز د چې زم نهر مو دا بچی مم نهر دی پدې کټوای کې می کانی چولی دې چل باندې نندره مورز د چې دوی دوکا کوما عمر فاروق ورته وای چا بیبي تا د دې امیر المؤمنین ته درخواست نه دی کړی اخذ ورته وای چې بچیا خدای پاک دې د دې امیر المؤمنین تباہ او برباد کی خزه ته څه پته ده چې امیر المؤمنین امداد ورته بیبي ولې وې زما سکار دی چې زما امیر المؤمنین ته درخواستونه کوم دا خدا امیر المؤمنین فرض دی چې ما پس راشي زما دروازه او ټکې او ما نه تپوسو کې چې تا ته تکلیف دی عمر فاروق تا چې دغه بوډای دا وی په منډه کور تراغه قجوري او ستوان اوړې راواغست چې ور رسیدو نره باران وا بوډای مود شوی وا اور مړو ماشومان مودو اوړې واغل امیر المؤمنین پخپل روټای پخې کړې پخپل پخې کړې بوډای مړه پاسولا او ماشومان روټای په اخرو لا پلامن ورته خله پاک کړي ورته وی بوډای هغه امیر المؤمنین زما و بوډای ک په قیامت کې ستا استاد بچو په سر کې زه خدای ونی و منو څوک به می اخلاص کی دا وجه چې عمر مړ کې د نو خدای ته وی یا الله ما چې دنیا کې څه کړی دی خدایا داغه په بدل کې څه غواړم نه خو چې څه راته و نه وای یو خدا اوس په تا زور دي مونږ کړي نه په درې مورد جبرائیل علیه السلام پتا مای کنه هغه ورته لالی ولا علیا اے پروردگار سره کوم خو چې څه راته و نه وای خالی می پرېګ دې دا د عمر وینا عزیزانو چټي ورکا ابوډای ته چې بچیا سبا براشي چې ستا بچو ته نفقه د بیت المال نه جاری شي دا د عمر ایمان حدیث الله عمر فاروق په چړو والے په محراب کې یو سړی تپوس تراغه چې تپوس تراغه تپوس یو کو واپس روان شو نو داغه د لنګ لګ وګدو نو ورپسې راخکله کېدو ویل بچیا خبر اوره چې را واپس شو ورته وی چې زما اخیری وخت ده لک سات پس مرکېګم خو یو حدیث زما د محبوب را یاد شو چا مې په ذمہ پاتې نشي چې تا ته وایم یو حدیث واره د چا چې دا گیټای پلنګ او په پنسو کې پټي وي نو لا ينظر الله اليهم يوم القيامه اغوی تبا الله د قیامت پر ورځ د رحمت په نظر نګو عمر فاروق په دسه وخت کې حدیث په چړو والے دے ویني ته بیگی سات پس وفات کی تپوس ته یو بل صحابي راغی چې ورته وکړه نو کمیس ډیر خیرنو نو بیبي ته ولوي چې دا کمیس خو ورته لک بدل کا نو بیبي ورته ویلي چې په خدای مې دې قسمی کوي بل کمیس تا نو چې دا ولوینځم نو وروا وندم څه شي چې دا خبره بیبي وکړه نو عمر فاروق صحابي ته आवाज وکړ چې زه چې مرشم او ما خخوي څه وخت کې نو زما په دې مخ باندې خاور ومغل زما دا مخ په خاور خړ کوي چې خدای له خړ مخ لار شم نو بیبي په جړا شو صحابین په جړا شو چې دې کې څه راز ده ورته وی چې
خاور ذلیل شه دی چې زما مخ په خاورو خړوي نو دا مې یقین دی چې خدای به را باندې رحم وکړي. خلک دغه خوب د ارچا دروغ کې دی شي، لیکن خوب د پیغمبر چې دی دا چرې دروغ نه، چې د پیغمبر خوب چې دی هغه وحی وي د الله د طرف. نو کوم شی چې وحی وي هغه شی دروغ نشي. دینه سیوا د تعبیر الرؤیا قانون داده چې مړی په خوب کې وګوري صدر توي او څنګه وګوري نو چونکه هغه په عالم حق کې ده او مړی دروغ نه وي نو چې سدي لیدلی او سي درته ویلي بالکل رښتیا دي. خبره دو درې جمعونه لګي ګرانی شوی غوندې دي او زه کوشش کوم چې خدای پاک تاسو په پوي کی. نو مړی چې ده دا وی په عالم حق کې چې څو وي رښتیا دي. د مړی خبره تا دروغ نشوي. لکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو کال پس یو صحابي په خوب کې ولیدو. نو صحابي وایي چې په عمر جمع او خولې را روانې. نو ما ورته وی چې عمر څو شو در سره؟ وراته وی صاحب پختنه مکوا کله خدای کرم او مهرباني نه وي نو زب هلاک وي. ما د خپل زندګۍ حساب نن نوزګار نو صحابي چې سار را پاسې د نو ډېر و جړل چې خدا کا عمر غوندي سړی د خپل زندګۍ حساب په یو کال کې خدای تور کو نو چې مونږ سره بچای ایمان دیته وي.